او نیکی هیلې د پکتیا وینز ټي وي تازه خبرونو ته اوس هم د مجاهدانو په اړه تازه راپور را رسېدلی او د خبرونو سرټکي مجردان د شپې څنګه خوب کوي مجرد او واکسین والا ملا مجرد ته داسې وویل مجرد له ملا سره چل وکړ په اخره کې مجردانو ته ډالۍ او اوس هم د خبرونو بشپړ راپور مجرد چې کله د شپې ماشې وچیچي بیا ژر پوسټ وکړي چې د چا یادونه مې خوب ته نه پرېږدي هره ورځ دروازه ټکېږي چې واکسین ته کوچنیان راوباسئ داسې یوه ورځ هم رانغله چې ووایي واده ته مجردان راوباسئ ملا صاحب یو مجرد ته وویل په کوم کور کې چې مجرد وي د هغې کورنۍ قرباني نه قبلیږي مجرد وویل شته داسې ځوان چې دغه غږ زما پلار ته ورسوي او ما ته واده وکړي نو زوړ شوم یو مجرد ملا صاحب ته وویل چې زما زامن نه کیږي ملا صاحب ورته وویل واده لرې او که نه مجرد وویل نه واده مې نشته ملا صاحب وویل نو زامن به دې څنګه پیدا شي په اخره کې مجردانو ته ډالۍ او دغه راپور زموږ تکړه ویان بلال حبیبي د پکتیا په دشتو غرونو کې راجوړ کړی دی السلام علیکم ګران استادو راغلي یو پکتیا ولایت ته ځاځیاریو ولسوالۍ ته سپینې شګې ته په چکر باندې دلته یو تکړه ځوان شاعر لیکوال راسره ولاړ دی حمزه مجرد صاحب دې څخه به یو دوه پوښتنې کوو چې لومړی کې به دا پوښتنه ورڅخه وکړو چې تاسو مجرد ته هلوس په ځان باندې ولې ایښی دی هر څه نه مخکې تاسو کیمرامین صاحب ته سلامونه نیکې هیلې احترامات دی والا داسې چال وه چې زه به کومې جلکې ته کېناستم ما به خوښه شوم نو هغه به نه بل چا وکړه نو بس پاتې یم همدغسې بس همدغې کې ما ځان بیا مجرد ته خلوص کېښود چې تاسو کوم غزل لیکلی دی هغه موږ ته د هېوادوالو ته وړاندې کولی شئ ویلې نه په سترګو تاسې نه چار کې مجددان ته یې ډالۍ وي زه به نه لیونی کېږم چارچاپېره دي ودونه په سړک باندې تر ګورم ګلپوش موټرونه دومره ډېره بدبختي ده چې دا وخت دا لیوني هم ښځې وکړې واده وکړو په دې دومره جنکو کې مجرد چې زه ګرځېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښه سم په سمه ځوان یم او په دوو کې حیران یم دلته څه لانجې دي رواجونه زولنې دي 14 او 18 مشران دي هر یو مشر بیا دا وایي چې زما نمبر دې مخکې زه تر څو به انتظار کړم یوه ورځ چې نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښایسته جینۍ پیدا شي نو په زړه مې رڼا شي وایم ښه شوه کار خو وشو که د پاک الله رضا وي دا جینۍ سره به واده کړم خو موده وروسته خبر شم د هغې جینۍ واده مبارک شه د خوږې جینۍ واده زړګي کې ډېره شم ناهیلې او مرګ ته مې زړه وشي دا ښایسته جینۍ چې داسې ورځ په ورځ باندې ودیږي او زما غوسه زیاتیږي کور کې نه وایم د شرمه زه به نه لیونی کېږم دا دې ټولو مجردانو ته ډالۍ وي سره ما ګران استانو د حمزه مجرد صاحب څخه یو جهان مننه چې موږ ته دومره ښایسته غزل وړاندې کړو تر بلې خپرونې پورې له موږ سره پاتې شئ والسلام واو څومره ښایسته راپور د بلال جان حبیبي څخه یو نړۍ مننه زموږ د راتلونکو خپرونو او خبرونو لپاره زموږ چینل د پکتیا وینز ټي وي یا پکتیا وینز سبسکرایب کړئ ډېره مننه